بچې څنګه خفه یې؟ ما ته ووایه. ما پلار مې مړ دی وړوکی کور همدا ډوډۍ غواړي. وړوکی خور ډوډۍ غواړي. ډوډۍ نه کور کې؟ نه ډوډۍ هم خوراک او کور کې شته دی. او پلار؟ پلار خوراک او کور کې ته مړ دی. او مشر ورور څوک نشته مزدورۍ؟ نه ورور هم نشته. مشر ورور نشته دی؟ نه. څومره ورځې وشوه چې تاسو کور کې شیان خلاص شوي؟ خوراک یوه ورځ مونږ ډوډۍ خوړل. بیګان څه شی پخ کړی؟ همداسې نهار څملو. شی نور بچې؟ نه. او وریجې؟ وریجې چای هم نه خورو. نه ماما روټۍ هم نه ده خوړلې. وږي چاکره لاړ شي وایي ځئ شابه ستاسو خو یوه ورځ نه راتې یوه ورځ د روټۍ را ترکاري كامل الدنيا سنة إذا كامل أفتح همه کجا رو گشتم شب که هیچ آخر دنیا نمیبخشه میپوکونه آدم و چشمای حسود از قدیم گفتن. السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو داسې قسم ویډیو چې وګورم ډېر زیات مې دا زړه خفه شي او بس د رب دنیا ده مونږ یې رالیږلي وو د امتحان دپاره. مونږ داسې څه هڅه شروع کړې ده انشاءالله چې داسې د غریبو بېوسو سره مرسته وکړو. څه چې زمونږ د وسه کېږي انشاءالله مونږ به هغه کوو د الله د رضا دپاره، نه د ځان د فیمس کولو دپاره، نه د خپل فالوور پیدا کولو دپاره. نه مې فالوور پکار دي، نه مې ځان فیمس کول پکار دي. مقصد صرف د الله د رضا پکار ده. بس صرف چې الله رانه راضي شي د داسې خلکو لاسنیوی وکړو. نو په دې کاروان کې په دې دغه کې تاسو موږ سره مرسته کولی شئ. انشاءالله د چا د مرستې وس کېږي ستاسو د یو روپۍ به انشاءالله موږ ذمهوار یو. ستاسو حق به حقدار ته میلاویږي. د چا څومره وس کېږي انشاءالله موږ سره په دې کاروان کې مرسته وکړئ. په دې لاره کې زموږ سره ملګري شئ. نو ویډیو د ثواب په نیت مخکې شیر کړئ چې څومره خلک مرسته کول غواړي نو موږ سره کولی شئ.